بسم الله الرحمن الرحیم. سپرلی مې د خزان په ناتار تیر شو، مالا ګل بوی کړی نو بهار تیر شو. یو ورځ به د غږ وشي علي خانه چې پلانې هم لکه ګرد و غبار تیر شو. ملګرو راغلي یو د بادل صاحب مزار له اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک دغه هڅې کوي او خپل اتلان قدري د هغوی کلیزې کوي او د هغوی مزارونو له حاضري کوي. اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک خیبر پښتونخوا انشاءالله چې د دغې غړي ژوندي وي نو دا اتلان به ټول عمر ستایو. موږ چې راتلو زموږ ارشد جان شاهکار صاحب محبوب ګل یاسر صاحب دي سره رابطه وکړه او مشوره وکړه چې د بادل صاحب مزار شریف له درځو تاسو ټول به موږ سره حاضري کوئ. هغوی راغلي دي، د هغوی یو جهان مننه، د ټولو یو جهان مننه چې راغلي دي. بادل صاحب یو داسې عظیم شخصیت و چې د پښتو ادب دپاره په اشنغر کې بلکې په خیبر پښتونخوا کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. ډېر کتابونه د هغوی په وجه باندې چاپ شوي دي، ډېرې غونډې د هغوی په وجه باندې جوړې شوي دي. د اشنغر او بلکې د خیبر پښتونخوا او تر د کوټې پورې دوی تللي دي، مشاعرو له تللي دي. د دغې ژبې دپاره د دې خوار ولس دپاره هغوی چې کومې هلې ځلې کړي دي د چا نه پټې نه دي او دا یو حقیقت دی چې شاعر وایي نه مري. نو هغه دغه حقیقت دی چې بادل صاحب ژوندی دی. که د هغوی وجود موږ سره نشته خو د هغې خیالات موږ سره شته، د هغې افکار موږ سره شته، د هغوی چې کوم شاعري موږ ته پرېښې ده هغه موږ سره ده، د هغوی یادونه موږ سره دي. او انشاءالله چې شاعران ژوندي وي د داسې خلکو دوی به هېرېږي نه تر قیامته، لکه څنګه چې خوشحال بابا، رحمان بابا، علي خان بابا یا داسې نور ډېر ستر شاعران تیر شوي دي او هغوی یادېږي. داسې به انشاءالله دا شاعران هم یادېږي. دا دوی د ځانه پس یو داسې خزانه پرېښې وي چې هغه خلک سپړي نو د هغوی نوم به راخیږي پکې، هغوی به پکې ژوندي وي. نو یو جهان مننه د خپل تحریک د صدر ارشد جان شاهکار صاحب، د خپل سرپرست اعلی امین باچا، د وارث باچا، د رسوا صاحب، د ټولو زامنو، د مومن باچا، د خپل ګران کشر سکتر مجیب الرحمن مجیب صاحب، د امیر پیرزاده صاحب زمونږ ډایرکټر سل میډیا ډایرکټر چې کوم دی هغوی موږ سره دي. د بادل صاحب د زامنو یو جهان مننه چې هغوی موږ له راغلل او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو ستاسو دونه شکریه کنه چې قسم په خدای چې د هغې الفاظ ما سره نشته چې ما ته یاسر صاحب ووایي چې یاره ارشد جان شاهکار صاحب رنګ وکړو چې موږ د رضو څېره غواړو. نو خپل ځان کې ملامت شوم، تېر کال پې موږ پروګرام کړی و خو چونکې هر سړی دونه مصروفه شوی دی چې هغه خیالونه ټول بل طرف ته دي. بالکل ټیم په ټیم باندې د اول خان رسوا پښتو ادبي ټولنې تحریک پروګرامونه موږ ګورو. یقینا په 400 کې به زه د ویم چې دا واحد تحریک دی چې دوی راغله او دوی بادل صاحب دوباره را ژوندی کو به د خپل پروګرام راتګ سره، به د سیرې اچولو سره. دغه رنګ د امین باچا هم ډېره شکریه، د هغه د رونم شکریه، د پلیلی ساګر صاحب، د موجب باچا، امیر پیرزاده صاحب، شاهکار صاحب. خو زه تاسو نن دونه خوشحاله کړم چې یاره ویم د هغې ما څه الفاظ نشته دی. بالکل د خوشحالۍ نه هغه الفاظ مانه هېرېږي چې تاسو راغلې او زموږ د تنګي لیکوال هم دونه وقدرو. خدای دې ستاسو ډېر قدر وکړي، الله دې ستاسو ډېر عزت وکړي. او یقینا چې واحد به د ټول اشنغر نه چې په ټوله 400 کې دا تحریک دې زنده باد وي، دا د هر وخترو تازه وي چې دوی موږ له عزت راکړو. ډېره مننه، ډېره مننه. الرحمن الرحیم. زه خو اول د ټولو نه مخکې د اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک مننه کوم د شاهکار صاحب، د ساګر صاحب، د امین باچا، د امیر پیرزاده، د مجیب الرحمن مجیب او نور چې څونه ملګري راغلي. او یقینا چې مونږ ملامت هم کړو چې تاسو مونږ نه مخکې شوې او تاسو عبدالخالق بادل چې دا د هغو دویم تلین دی تاسو دا نمانځلو کوشش وکړو، تا خپل وس هم پورې تاسو راغلې او دلته پې څېره واچوله. یقینا چې بادل ډېر لوی سړی و او هغه چې دا کوم کار کړی دی دا د اشنغر د 400 ملګرو کتابونه یې چاپ کړي دي. نو زه اکثر زیاتره خیبر کې یم، په خیبر کې هم خلک حیران دي چې یاره دلته خو هم لکه د امور نوجوانان
دا شته خلک هغوی خو موږ دانې بانې کوي او لکه کتابونه نه چې خو دې سړي کې ډېر لوی کار او خدای پاک ورله ډېر لوی مخ هم ورکړی و چې چا ته به مخکې شو نو هغوی به لکه هغه کار کو. بس شاهکار صاحب دی خدای هم جمع دې ساتي او خدای دې دا تحریک نور هم آباد لري چې همدغسې په خپلو مشرانو په خپلو ارواحاتو باندې پروګرامونه کوي او دا تحریک لکه ډېر متحرک دی چې د ضلعې په سطح باندې دونه ښه پروګرامونه کوي. زه ستاسو د ټولو ډېر زیات مشکور یم. آباد اوسئ او ښاد اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. خبرې خو ملګرو وکړې خو مونږ ماشومان به او عبدالخالق بادل صاحب به مې پلار له راته دا ډېر مخکینی خبره ده. عبدالخالق بادل صاحب ډېر ښه شاعر و. بل منډې تړله کې ډېر زیات تکړه ما سره به کله سیکرټریټ کې کله د ډي سي په دفتر کې او ښه شاعر و ښه مشاعرې یې کولې او الله دې وبخي سره د خاورو په دقې روز به په تنګي کې ډېر خلک وفات شوي په 17/1/2024 باندې خو کیدای شي هغه ډېر خلکو هېر کړي او بادل صاحب داسې د ژوندی دی شاعر نمري غني خان نه چا تپوس وکړه غني خان ته چاوي چې ته به مرې وي او زه به مړ شم خو د مرګ نه مې پس خلک یادوي نو شاعر نمري الله دې وبخي او انشاءالله زموږ تحریک په دا ټول شاعران څومره چې وفات شوي دي دا ټول به انشاءالله مونږ راځو به پروګرامونه پې کوو. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو د عبدالخالق بادل صاحب د رور او د پرزن او خصوصي به موږ د محبوب ګل یاسر صاحب او د سمندر خان سمندر صاحب د هغې شکریه ادا کړو چې لکه زمونږ په ډېر شارټ نوټس باندې ځکه چې موږ را روان وو موږ دې ته کار وکړو لکه د مخکې نه زمونږ پروګرام زمونږ د بیګانه و چې موږ به ځو خیري او هغې ته به حاضري کوو په هغې مزار باندې به دعا کوو عبدالخالق بادل صاحب باندې به سیره انشاءالله ولرځي خورو خو بیګا بیا څه خبرې داسې راغلې چې لکه محبوب ګل یاسر صاحب سره عثمان خیل صاحب سره د هغې بچو سره دغه ونه شوه رابطه ونه شوه اوس په روانه کې او خدای پاک دې دوی ډېر زیات قدر وکړي عزت وکړي چې لکه مطلب دا یې راغله بل موږ ته زوی هلته کې په لار کې ودرولو زموږ د رهنمایۍ دپاره عبدالخالق بادل صاحب تر اخر وخته پورې بلکې زما د اندازې مطابق چې اخري دغه چې کوم محبوب ګل یاسر صاحب نو هغه ورسره هم زموږ د دې ملګرو زه پکې نه وم خو لکه زمونږ د ملګرو آخري ملاقات ورسره زمونږ د ملګرو مو داسې ده که نه تاسو وی ورسره او آزاد شناغري صاحب مو آخري دغه چې و نو هغه ورسره هم زمونږ ملاقات ورسره هم زمونږ او انشاءالله ورځي چې تر کومه پورې مونږ کې صاحبي زمونږ سرپرست صاحب زمونږ صدر صاحب زمونږ چیرمین صاحب زمونږ سیکرټر صاحب زمونږ میډیا سیل چیرمین او وایس چیرمین چې په مونږ کې تر کومه پورې صاحبي انشاءالله ورځي د اشناغر چې څومره اتلان دي انشاءالله ورځي دا خو مونږ په د اعظم صاحب دغه چې منظره کلیزه منظره په هغې کې هم دا مونږ ویلي چې په اشنغر کې څومره لکه زمونږ اتلان دي هغه به انشاءالله ورځي که څوک مانځي او که نه مانځي که د هغې کور والا روزي او که نه راځي که د هغې مونږ سره مرسته کوي او که نه کوي خو مونږ به د خپل طرف نه هغې ته ځو حاضري به کوو او مونږ به انشاءالله ورځي د هغې ستاسو ډېره مننه خوشحاله. السلام علیکم مرګرو مونږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې دا مېلمانه راغلي دي او زمونږ د ورور په قبر باندې سیره واچوله او خدای پاک دې دا ټول خوشحاله کړي او انشاءالله بیا به مو سره دوی سره ملاقات کوو راځي به بیا به هم راځي مونږ به سره بس دغه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول ستاسو ټولو شکریه ادا کوم چې دونه په لنډ تنګ وخت کې دونه دغه کې زموږ والد صاحب له تاسو راللی هغوی په قبر هم چې کوم د سیره وتړله ستاسو ټولو چې کوم شکریه ادا کوو ځکه چې ټیم داسې ټیم یې چا سره ټیم نه و په دې باوجود هم تاسو ټیم وویستو او زموږ والد صاحب له رالی نو بس زه به نور څه ووایم خو ستاسو د الله چې کوم دي عزت وکړي او زموږ د طرفه چې څه قسمه څه دغه کو چېرته تګ راتګ یا څه دغې نو بلکل سره موږ هر ځای ته تللی شو د والد صاحب په ځای باندې چې څه قسمه څه دغې دغه کمې به تاسو ته نه محسوسېږي انشاءالله جي مننه خوشحاله اوسئ جي. بس ستاسو ټول د الله په قدر عزت وکړي تاسو دومره مینه لرالی او زما د والد صاحب قبر لرالی او بس قبر باندې م سیره واچوله یعنې دومره لنډ ټایم وخت کې څوک چاله تللی نه شي تاسو دومره مینه لرالی بس دا تاسو یو جهان مننه زموږ باندې مې احسان هم وکړو ته جي ډېره مهرباني الله به کوم خوشحاله آباد ساتئ جي تاسو د ټول ټیم جي ډېره
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو به زه دا خبره وکړم چې مونږ د اشنغر هغه خوش قسمته شاعرانو کې راځو څنګه چې امین باچو وي په سبا به دوی وفات کېږي او هغه ویډیو ما بېګا هم کته مونږ ورته سر ته ناست وو زمونږ ورسره په دغه شپې نه شپه وړاندې خبرې مو شوې نو مونږ هغه خوش قسمتو کې راځو چې لکه یو خیري ملاقات ورسره زمونږ شوی و په هغه شپه باندې د هغوی یاسر صاحب مو آزاد صاحب مو الله دې وبخي مرګ شته خو تسکین منیروال صاحب وایي چې شعر اولاد لرم او ځان به په یاد لرم. بادل صاحب د چارسدې په هغه شاعرانو کې راځي چې څنګه دوی خبره وکړه د مردان نه بعد که چا د کتابونو یو سکیم چارسدې ته راوړی و زه زما د بعضې خبرې لږې سپینې ملګري لږ خاطرې هم درنوي خو به هر حال څه خبرې داسې چې هغه کول پکاري دا یو اټل حقیقت دی د دې نه څوک انکار نشي کولی چې د بادل صاحب په وجه باندې د اشنغر څلېرویشت ملګري دا صاحب دیوان شوي دي که بادل صاحب نو خدای مکه یاسر صاحب هغوی سره یو ځای تر څنګه همدغې درخواست له د ډي سي دفتر ته تللي وو هغوی همدغه کتابونه راوړي دي او د هغې نه بعد یې بیا همدغه کتابونه په مختلفو لایبرریو باندې ګرځولي دي او وړي دي او هغې ځای کړي دي دومره کار زما په خیال چې ښه د هغې نه علاوه چې د تنګي په سطح باندې هغوی کومې غټې غټې مشاعرې کړي دي واډي هفته سمندر صاحب او یاسر صاحب ته پته ده چې په کوم دفتر کې به د امین خبره کته هغه و چې په اسلام آباد کې که په کې مطبوعاتو کې مشاعره و نو هغه به موجود و که په انګو کې به پروګرام و هغه به موجود و په دې ناروغه صورت باندې چې هغې خوار د اشنغر دپاره څه کړي دي نو دا زه یوازې زما دپاره نه چې یا د عمرزو یا د عثمانزو یا د چارسدې دا د غونډ جلا چارسدې دپاره د فخر خبره وه داسې انسانان کم از کم هیرول دا د ډېر نااهله قوم کاري چې شاعر وي د دې نه علاوه او سمندر صاحب ته مو ووي ما لا شعر کړی نه ده ما ته رالیږلی نه ده خو نن په روزنامه 400 نیوز کې غونډه صفحه خصوصي د بادل صاحب د دویم تلین په حوالې سره ده هغه به زه وروستو شعر کوم انشاءالله هغې کې د هغوی د جنازې د وخت و تصویران هم شته د افکار صاحب یو کالم دی پکې د هغوی د قبر هغه تصویران دي پکې نو نن هغه خصوصي چاپ ته د هغې نه علاوه چې مونږ د تحریک ته طرفه کوم پروګرام کوو سبا انشاءالله که ژوند به په وکړه حجره هغه به هم خصوصي توګه باندې د بادل صاحب په نوم باندې وي او ما خو به پرون پروګرام کوو خو ډېره افسوس هم راشي کتل مې چې بادل صاحب د چا یاد دی او د چا هیر دی د چا هم نه دی هیر ګوره نن سبا د میډیا دور دی مونږ په خپله باندې که لکه ما ته دعوت راکړي شي اسلام آباد ته مشاعرې لازم سره د ملګرو د رسوا صاحب بچو زه هغه د ځان صفت په خپله کور دی خو تاسو یقین وکړئ هغوی د وارث ما ته مخامخ ولاړ دی د ګاډې صرف دې دپاره واغېشته چې یاره مونږ به پې صرف د شاعرانو ملګرو د هغه هم ښادي کوو د دوی د قبرونو له به ځو دوی به ستایو دوی به نمانځو که یاسر صاحب د زمانې سینیر شاعر دی خلک یې ښه پېژني سمندر خلک ښه پېژني مونږ د چا دا دې دپاره نه کوو چې مونږ د څوک وپېژني دا ټول خلک ښه پېژني یاسر صاحب 40 نه زیات کتابونه چاپ دي دا دغه دپاره نی د پېژنګلو دپاره نی خو کم از کم چې د اشنغر دا ویډیو به دا زه انشاءالله ټولو چینلو ته ورکوم هغوی به دا ووایي چې بادل صاحب د چا هیر نه دی اکر رسوا تحریک راغی یا که بل راغی یا که بل راغی په کار دا ده چې ډېر خلک راغلي په کار دا ده چې دغه 40 ملګري خو کم از کم دلته حاضر وو چې لکه زما یې دومره وسم نه کېده چې د هغوی زه به یو خبره دی کې په لنډو کې ناوخته د خویټ کم تسبیح الله هجران اوس هم ژوند دی زما خبره به اوري ما ته وایي چې زما یو استاد دی او هغه وفات شوی دی او د هغه کور والا د هغه کتاب راغونډ کړی دی خو د چاپ څه جواز یې نه جوړېږي ما ورته وایي چې بادل صاحب داسې یو شعر راوړی دی 400 ته دفتر مې ورته وخو ولاړو هغه کتاب نن هم چاپ دی هغه نن هم په هغه کتاب باندې ژوند دی داسې 40 ملګري هغې کې بیا مونږ هم 5 کتابونه چاپ کړل د هغې زنځیر کړی مونږ ته هم را رسېدلې وه ګوره دومره کار څوک کولی شي دونه ستړي څوک کولی شي داسې انسان
خدای او رسول ته وګورئ د اشنغر شاعرانو د چارسدې شاعرانو چې مونږه 40-50 کیلومیټره په ګاډي کې کینو او مشاعرې له ځو نو کم از کم دا خو په کال کې وروځي داسې خلک هیرول خو زما په خیال چې نه دي پکار او بادل صاحب د هیرولو سړی نه دی او نه هغه د دې تعارف محتاج دی چې مونږ پې ودرېږو زمونږ په وجه خلک وپېژني هغه یو دونه نوم پرېښی دی چې هغه د خلکو په زړونو په ذهنونو کې تر قیامته پورې ژوندي خو کم از کم چې د بار علاقې د نورو ضلعو دا خلک خو دومره ووایي که نه چې بادل صاحب په دغه چارسده کې دومره څوک وو چې یاره دغه ځای ته ورل او دې ځای ته راغله د دې خوارانو نه خو مونږ ځکه ګیله نه کوو چې دوی به څه کوي په اکثر باندې دوی خو ډېر د خو 40 کتابه چاپ کړل دوی خو په اکثر باندې دوی هغه سره ډېر ستړي کړي دي باقي حق ته ژوندو جوړېږي چې راشي او داسې مشران اوستایي داسې مشران اونمانځي کمې پورې چې اول خان رسوا پښتو ادبي تحریک وي کمې پورې چې مونږ ژوندي وو یوازې بادل صاحب نه دا خو ډېر ستر شخصیت او د خو ډېر لوی کار کړی دی چې د فضل مالک یتیم شپ انسان هم وي انشاءالله چې آینده به زمونږ نه پاتې کېږي زمونږ تر وسه به او هغوی خپل نومونه پیدا کړي دي خو موږ د الله نه مغفرت دعاګانې هم غواړو او انشاءالله دغه سلسله به دوامداره ساتو. شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د اشنغر چې څومره شاعران دي څومره ملګري دي هغه د اولخان رسوا پښتو ادبي تحریک د منشور دا یو حصه ده چې څومره ملګري وفات شوي دي د هغوی به کلیزې موږ کوو ورزوبه چې کوم ژوندي دي د هغوی په اعزاز کې به موږ پروګرامونه کوو نو د هغې سلسلې دا یو کړی دی چې موږ راغلي یو نن او د بادل صاحب په قبر باندې ولاړ یو د ملګري راټول شوي دي نو د دې د تنګي د ملګرو هم ډېره مننه کوم خاص کر د یاسر صاحب او د سمندر عثمان هیل صاحب د هغوی د بچو د بادل صاحب د رور چې ټول دلته راغلل او موږ سره په دې دعا کې شریک شو ستاسو ډېره مننه مهرباني. السلام علیکم. تورنګزو دا پښتانه ملګري چې بالکل چې دوی به ټوله چارسده کې مخکې شو زموږ له عزت راکړو زموږ تنګي له عزت راکړو یقینا زه خو یم چې شاهکار صاحب زه د نیمې شپې هم ستا تابعدار یم امین باچا ستا هم تابعدار یم د ټول ټیم تابعدار یم زما د نه دا سر قربان شه چې تاسو دونه تکلیف وکړو سره د دونه مصروفیاتو باوجود تاسو رالی او بادل صاحب له هم ښکلا ورکړه زموږ تنګي له هم ښکلا ورکړه الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي او ځان باندې مطمئن شوم چې یاره که چېرې زه سبا نه وم نو دونه مې امید شته چې شاهکار ما باندې سیرا چې الله دې ستاسو ډېر قدر وکړي او خدای دې ټول مسلمانانو بخي سره د رسوا بچه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ډېر